الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حدیث پر اسمه وشوش خبر شروع شو چې رسول الله رب العالمین وفدنا او ملمانه ډله روان کړل. یو شکل سورې نصر نازل شو، ابو بکر صاحب همیشه جړل چې تاسو کې جشن دا ولی وې دې صورت کې رب العالمین د محمد رسول الله د وفات اعلان کړي، دا به د دنیا نور رخصتیږي او زیبه او دا د الله بنده دی، مرګ پر راځي، تکالیف ډېر زیات راغلي او زموږ د الله سره ډېر مینه و. یو وفد موږ ذکر کړی و چې وفد د بنو سعد ابن بکر د رسول الله ماماګان رضی مورید دې ځو زما بن ثعلبه راولې و د رسول الله نه ډېر پوښتنې وکړي د منځ باره کې، د روزې باره کې، د زکات. وی ویلې دغه عمل به زکوم الله به ما جنت ته بوزي. د الله نبی ویل چې بالکل صحیح ده. بل وفدم به ذکر کې د بنو عامر دغه دوه مشرانو، اربد ابن قیس او عامر ابن طفیل، چې دا ډېر خطرناک اوران خلک وو. دوی ویل موږ ایمان په محمد باندې نه لرو او نه پیرولو علیه السلام، په دې قوم مجبوریت ته چې وز روان شو. زبدا محمد ځان سره چې جدا کوم او تبر شاده خونه گزار به وکي بر سر به وي ایسه به وژني چې دې مسلمانانو د مرکزیت موږ د منځوي سو ختمي کو. کله جراله قوم ایمان راوړو دی عامر ابن طفیل ورته ویل جسما سره جدا شد. الله نبی ورته ویل چې ایمان دې کله راوړو به جدا کېګم. عربد ابن قیس ته ویدو راته ویدو چې دا وچت شو به ویل چې د اطراف باندې اسما حکومت رسول الله ورته ویني شي کېږي. وستر مر نور اسما حکومت ویني شي کېږي. 2000 جنگیرین سره رم وزل الله خلاص څنګه زور درکې استعمال کا دبن الله تعالی مرز راو صدا مردار شو. عربد ابن قیس ویل مړ وی د محمد هم له ناشنا دعوت راکې وېڅو وېزما پر باندې ایمان راوړي وې کستا د رب سره زما خاموش شم بده زړه باندې په غشي ولم وښنه می. الله رب العزت په دې وخت کې د غره د خوانه د شوري زره اوچته کړه او تندر بګي جوړ شو. دیم ویشتو د اوخه میشو دوړه مردار شو. د طفیل ابن عمرو الدوسی ایمان او دغه باز کرامت خاره کېدل او به خزه او دغه پلار د ایمان په منقبت باندې مشرف کېدل. قوم کې به شرک او زنا واغوي دا خبره نه منله. به رسول الله ورته د هدایت دعاګانې وکړي. تقریبا اویا کورونه مسلمانان شو. ابو هريره سے وغیرہ غي د به ناشنا شهادتو. وفد بن الحنیفه ورغه چې هغه مسلمه الکذاب په قیادت کې او به رسول الله دغه سره ملاقات شو او انکار وکړو چې زب سره شریک شم په دې منصب د نبوت کې. رسول الله ویلي د یو لخت بند اعظم تعالی برخنه درکو دا خدای الله امر دی. بيدو کله ورسره ابو بکر سے په وخت کې دا وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنہ مردار کې وی وجلو. اسود عنسی فیروز به ختم کی. یو بل وفد رسول الله صلی الله علیه وفد د نجران دا ډیرو ناشنا وفد دی چې کوم خبره به ضروری هغه به تیراخلو. نجران د شو علاقه و یمن له قریب نږدې تقریبا اوی کورونه په دې علاقه کې اوسېدل، اوی کلی او دو ځان له اصحاب الولایت ولا ویلي. اصل کې داخله عربو لیکن نسوارا ور باندې خواري وکړه. ذهن سازي د نصرانیت په طرف باندې ذهن ور واړول نو ټول نسوارا شو. او قانون داري چې کله انسان په یوځای کې دی واقعي لپاره کوشش کوي خامخا داخله د غن رنگ اخلي او ایسه داخله به عمقه نظری ولا جوړیږي. کڅو د قران او سنت دعوت کوي او کڅو د بدعت کوي او کڅو د شرک کوي او کڅو د يهودیت او کڅو د نصرانیت. حسن بصری سے فرمای الله رب العزت قائد د خلکو فرت کې نازل کړي دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. وې دې قوم داوا وکړه چې موږ د محمد رسول الله سره مینه ده. الله ور باندې رد وکړي چې تاسو دروغجنې مینه دی ویلې شي چې تاسو د الله سره مینه د محمد صلی الله علیه وسلم پوره تابعداري وکړي. قرطبي شعر نقل کړي وتعصر الاله وانت تسحر حبه هزال عمري في القياس بدع لو كان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع.
وته د الله او د الله رسول نه فرمانی کوي او سخت چغري جوړی غړي جزما د قران او سنت او د الله رسول سره ډیره مینه د تعجب په دې مینه باندې سوچ چې سره مینه لري دا غره خبره به مني د محمد رسول الله سره مینه دار چې احادیث عمل کراواله دغه په سنت طریقه باندې سړی عمل وکي بزاغه سره ډیره ورولې او ډیر د محبت فضا شروع کوي دا چې د موږ د نبی سنت عمل کراوسه د سینې چې د سره دښمنی کوي خلکو له اعلان نه دا ورکه جزما سره ډیره مینه دا دروغ دي د الله مینه انسان له بدن شپږي قران سره تعلق مون سره تعلق د الله ذکر د خپل سره د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل د الله د نمونه سره ځان مختکول الله له وخت ورکول د الله د اولیاء سره ناستا د رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او جوړه د ټول نعمتونو نسبتونه رب العالمین لکوا خاص کر هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب ټکی راغلي د جهاد کوا د الله نه دعاګانې غواړو او که عملونه کوي په ارش کې خنیتونه کوي او دا وفد دوه کرت راغلي دي یو کر درې کسان او بل کر شپته کسان رااله مشر د عاقبو ډیر وخیر سړیو اېدو چې کوم منتظم او اهم نمیدو کوم چې قومندانو سید نمیدو یو پکې مولا ابو حارثه ابن علقمه نسوارو دی مولا له کورونه ماخستي او د قشن اسونه وغیرہ د ورته برابرول وجه دا و چې داس موږ سره نو یې سره خلک به موږ باندې خو نظر لري او کله کله سړی دې شي نو متاثر شي نو ایسته به د اسلام غلط استعمال کوي ګوره پلان سي کې مولوی شه بولاړ دي مولوی شه دا کار کوي دویمه په کې دا وشو چې دوی کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ابو حارثه ابن علقمه سره خپل ورور مو کورس ابن علقمه په یو ځای کې د ابو حارثه دا اوخه یدا چې اوخه یدا نږدې و چې سړی د اوخه نه پریو چې نه دی وخت کې کورس ویلې تعسل ابعد الله دې محمد به برباد کی نعوذ بالله من ذلک دا خدای غو د وجنه چې هغه به موږ راځو موږ د ورور نږدې وجلې شوی د مولوی سي کله چې د ورور راکینه سو ورور تاسو ویلې ما ویلې تعسل ابعد دا نبی الله برباد کی دغه د وجنه ته وجه ګډوډ شوی وي الله دې ته برباد کی دا خدای الله حق نبی دی دا خو الله را لګل دا محمد صلی الله علیه وسلم د بارکه څنګه خبره ته کوي کورس ورته ویلې شرور دا الله حق نبی دی نو به د مقابله بڑا څنګه تړلې ده ملاره به سره را تړلې چې اوس مقابله کوم نو به خو منل بکار دي به مجبوریت ته کنه جانب مقابل کورونه را کړی دی او اسونه را کړی دی موږ له معلومات دي چې دا شپه حدیثو کې شته خو که اوس موږ چرته وایي چې بالکل دا ششتان اوس موږ د امامت لم ضربه ورسیږي اوس موږ د مشتری لم ضربه ورسیږي او د شهرت لم ضربه ورسیږي و موږ څوک مجبورې مادیاتونه کورس دا خبره ځان سره وساتل چې دا محمد الله حق نبی اسما دا مولوی شه ورور ته ایت کوي د رسول الله سره کله ملاو شو ورسه به د ایمان راوړو ډېر کیسه صحابي ته الله جوړ کی دینه دا خبره معلومه شو چې کله کله یو سړی له حق معلومي خو لیکن د دې وجنه نه مانی چې اسما مادیات ختم نشي اسما وسازي ختم نشي او اسما منصب ختم نشي او اسما شهرت ختم نشي او اسما دا خنمونه ظاهري کیننوم ګټه خو بده کې د شری الله او رسول بس روان شي سورې قصص کې الله رب العزت په دې مسله باندې رد وکړي دوی ویلي وې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم خبره اومنو د دې ځمکې نه بخلک مونږ تختی الله دا خبره غلطه را تاسو له دې شرک چې زړه ډوړې خوراکونه اوس کګونه در کوم قسم په الله چې په ایمان کې خو به خامخ الله موږ له ارسره کی اسلام کې خو به ارسه خامخ موږ لره کی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د ځمکې فسر باندې خراب خلک يهودي وجداد وي دوی وایي چې موږ د رسول الله تابعداري وکړو به موږ کشران شو د قوم مشران یو موږ او خبره بالعکس ده چې کوم سره ورسره یو د رسول الله تابعداري وکړه هغه الله مخې کوي عبد الله ابن سلام دا یو يهودي و چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو الله څومره عزت ورکړي په دنیا کې د جنت زیره ورته الله ورکړي هر مسلمان سره مين لري هیڅ ورځ منی چې باغې کې بد عبد الله ابن سلام تفسیر نه کیږي ځکه قران کریم کې ډیر آیتونه د عبد الله ابن سلام باره کې راغلي دوه خامخه یې قاری تلاوت کوي یې بل څوک تفسیرین خامخه عبد الله ابن سلام تذکرہ به کې وشو حاصل دا چې حق معلومي خو لیکن د دنیا د وجه نه داخله کې پټي درېمه په خداو شو دوی چې کله رااله ځان ډیر جوړ کړی و بعض خلکو کې دا عادت دا ګوتې مته ډیره لګي دوه درې ګوتې په یو لاسمان او دوه درې پر بل باندې د ورېخمو کپڑے ور واچول او دا ګدي چوغي اچول بیا وراله ډیر متکبرانه انداز کې مازګر ټیم کې شکر را ورسېد څلور منځنه په دوی باندې پرشي و نو دوی د بیت الشرق په طرف باندې ودرېد مخ قبله د شروع کړه صحابه ورته چې د شي ودرېږي زموږ د کعبه په لویند دي شي ودرېږي هغه سره بهر شروع کړه رسول الله د ملګرو لوي چې خیر دې پرې دې خلار شي پرې چې مونږ دې شو کې چې کله بیت الشرق د مونږ وکي رسول الله صلی الله علیه و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله ورته هیڅ التفات ونه کی
سلام ورته ونه خصو خبرې مسرونه کړې د دوی د غرور ورمات کې خطیب شربینی لیکلی وی الکبر مع المتکبر صدقه د بدمعش شری مخره ودرېدل د مستقل عبادت او د مستقل jihad دی نو دوی عبدالرحمن ابن عوف فسلاړ عثمان رضی الله عنه له ویل چې مونږ زکه د مخکې تجارت تاجران صحابه و چې تاسو د امیر مونږ په خطر لګل زکه رسول الله ورته ویلی و چې تاسو د الله ولایت له دعوت هم د مخلوق ولایت پرې د الله سره روان شي مونږه دعوت هم کړو دي چې لړغلی وزنس مونږ سلام اخلو نس مونږ سره خبره کوي دا څنګه مشر دی تاسو علي شه ډیرو خیر سره او قاضي انسان او قاضي علي شه ورته زب تاسو له خبره وکم تاسو خپل زړی د سفر جامع واغون تاسو سره ملاقات وکي تاسو ډیر مغرور خلګي ګوتې متي ماچولي د سرو زرو چوغې مغې ماچولي د ورېخمو کپړې تاسو چولې دي او رسول الله په دې حالت کې چې سره مجلس څنګه کوي دینه دا خبره موږ معلومه شو چې کله وسړی بل فعل په ګناه کې اخته او استغفر الله راغنه ته الله درزه پر دغه مخ اړول شي ورانه وسره کوا دوی شکل زړی جامع راواغو شه د سفر دا ګوتې متي لری کړو چوغې مغې لری کړو د ورېخمو کپړې لری کړو دا خو ناروا دي به د ورېخمو په جامه کې سړی مونږ کیږي کني کیږي نو دغه دوه قول دي جمهور علماو چې مونږ شو لیکن سړی ګناګار دی او باز نور علماو چې بالکل کیږي نه رسول الله سخت منع کړی حدیث مشکات کې راشي شراله وی ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول الله ورته ویل وعلیکم السلام کینه دینه دا مخکې مسله ذکر کړی چې دا ولی مونږ باندې سلام او فلان او فلان فلان ودا چې د جرم او نقصان دا خبره ته معلومه شو د ورېخمو کپړې استعمالول نارینه ناروا حق زنانه له دقه شان د سرو زرو استعمال نارینه بيدونی کی لیکن که زنانه چرته استعمالي امام الحديث الباني سے فرمایي غیر زنانه د استعمال قائل نه دي قدري شرطونه جمهور علماو ذکر کړي یو دا چې زکات به ورکړي دویم دا چې خاون له د سر زر استعمالي او بل په نیت د تبختر او فخر به نه استعمالي کله چې انسان په بدن کې سپرنګونه وغیرہ دا ورچو چې زخمی شي یک په ګوډه شي بل دیګه کچا به سر استعمال کړي څو مانعات بني ځکه صحابي دا پوسه په جنگ کې لګیدل او اوس پنه لګولې ونه وې څنګه بدبوي وکړه او کدا سړی مور شي بیا به دار وباسو کنه امام احمد ابن حنبل فرمای امام اهل السنه والجماعه وې کچرته د مړي د ډول ور باندې خرابېدو به مل لري کوا که د مړي ډول ته نه خرابېدو نه به کته چاته وېست ان شاء الله سو مانعات بني څلورمه به کدا وشو چې را مخه شو اول سوال د عیسی علی السلام بارے کې وی کې چې عیسی بارے کې تاسو وایي رسول الله ورته ویل عبد الله ورسوله عیسی د الله بنده او د الله رسول یو د میچغه جوړ کړي ته خو د عیسی ګستاخی وکړه لکه وسم چې کله موحد انسان یو ځکه د الله توحید مسله ذکر کین نو یو ور باطل فرض شروع کی مړ ودا کرامت دا ولې وبګي بالکل نه ملي دا مړ وسیله الله نه پکې نه ملي مونږ چې کم سړی کرامت نه مني کم سړی وسیله نه مني شری وسیله دا سړی خو د قران او د رسول نه به منکر دی کرامت بدا مطلب نه چې د موږ الله حق یو بندل ورکو د عزت ته دي شری د قران او سنت تابعداري کړي الله د عزت ورکړي دي موږ هم به د قران او سنت تابعداري کو چې الله عزت راکړي جایز وسیله الله نمونه الله له عاجزي او دعاګانې او د مسلمان نه دعا طلب کول حمد او ثنا ویل درودونه ویل پر رسول الله باندې رب لفظ استعمالول دین هیڅ کې انکار نه کیناره او وسیله ناروا دي دوی د عیسی السلام بارکه درې عقیده لري وای عقیده دا لري چې عیسی د الله زوی دی دویم دا چې عیسی جبرئیل الله د دې درې وړو نه د اسمه کو اسمن او د دنیا چلیږي لکه نور په دې کې یو د نور ټیکلې دی یو د شعاع دی یو رڼا ده او بل عقیده د شو ویل اعوذ بالله من ذلک الله په عیسی کې دنه نشوي دی د حلول عقیده بالکل کفر العبد ربا والرب عبد يا ليت شيري من المكلف ان قلت عبدا فذاك رب وان قلت رب فانا يكلف بنده الله دی والله بنده پته نه لګي چې څوک بندگی وکي ودا بنده دی وکي مړه دا خو الله دی الله دی وکي الله بندګي له ضرورت دی لس 5 ټکي عمل مکوا ابن تیمیه فرمای رحمه الله درشتم جل مجموعه الفتاوی کې صخره دی په خلکو باندې کړي د دې خلکو ضرر اسلام نه دی يهود نصارا او ډیر زیات دي يهود نصارا د اسلام سره په مقابله او ډګر باندې ولاړ دي مقابله کې ولاړ دي او داخله د اسلام په جامه کې سله را نوته او د شیخ دې د کوپر دی الله په دې کې دنه نشوي او په دې کې دنه نشوي او په دې کې دنه نشوي او باغ کې دیم ورته ویل عیسی علی السلام خپلار نشته کړه الله رب العزت سورہ عمران نازل کې د اول نه اته نمبر آیتونو پورې هم دا مسله و چې الله آدم علیه السلام خو به مورم نشته الله وی تشبیه الغریب بالاغرب نبی خو بکار دا چې غټ الہ هغه ادم شي ادم نه منی دا هم نه منی وی ګوره انجیل کې ویل دي چې عیسی د الله بچی دی جواب دار چې دا متشابهات دی اولی ویل نه دي چې چیرته ویلی ابن په معنا د محبوب لکه سړی پر دې بچی له و چې ای بچی دل تراشه ای په دې خبره باندې هغه بچی ګرځي قران کریم کې د متشابهات ډېر شته بعض خلک وایي د الله نشو بل سره مدد شوی جایز دی ولی ابراهیم علی السلام ویل دي ثم ادعوهن یاتینک سعیا
کله یو مسله ذکر کې کله بل. نو پینځم دلته يهودم ناسو يهود ډیر روان خلک دي. يهود د قران او سنت دعوت سخته مقابله کوي چې موږ دا دعوت څنګه ګډوډ کو. یو د میویل رسول الله په دې منځ کې راو دانګل وتا په مطلب باندې موږ پوه شو محمد عليه السلام ته د څه غواړي چې موږ ستاسو شي بندګي ولکه څنګه چې نسواره د عیسی بندګي کوي. زستا په مطلب باندې ووس پوه شو ته اوس لکه چې موږ ځان له دعوت ای لکه ډیر خلک تعالی دا وایي چې اوه په خاني خلک لکه چې نه پوي دي چې ته اوس پکې خپويږي. نو موږ به دا هغه چا په روانيږي چې شیخ خبره په اعتبار دلیل سره کوي کاغه وسنه دي کاغه په خانه دي هغه که کشر دی که مشر دی نارینه که زنانه عالم دی که امی دی دا تلبیسات داخله کوي. الله رب العزت قایتونه نازل کړو ویل ما کان لبشر یو بشر لنی دی مناسب چې الله ورته نبوت ورکړي او په هي ورکړي چې بیر خلکو له وای چې تاسو زما بندگان شي بلکې دا خبره ورته کوي چې ای انسانانو د چا بندگان شي ایواز رب العالمین. صحابه چې کله رستم بادشاہ لاړ به مقصد هم څه دی ویل نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. بندگان د بندگانو د بندګینو خوشی کوی واجب رب العالمین بندګی له پریدو پرې د چې داخله د الله بندګیو کې څه بس موته بدر بارونه کې وړي راوړي. دې له خانې نشو شپګم په کدا او شو چې ایسو دی ویل مباهله کو. مباهله دا معنا چې دلایل خصمین ذکر کیو بل قانون شنو بیا بریدام خپل انډیوالانو وحل راوړي دا به مراوري او دشت له بوزي او ډیر په عجزه به دواړه دعاګانې وکړي چې الله کمی په باطل باندې هغه ته به برباد کا ثم نبتهل دغه چې چا څومره عاجزي وي هغه مر به هغه په دعا خیره کې اثر وي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې و شرطونه دي په مباهله کې په اصول کې وي. رسول الله ځان سره علي شیخ حسین حسن فاطمه راواسته معنا دا چې دا دلیل په حقانیت باندې و چې ګور دا زما اهل د الله برباد کی کسب باطل او مخزه په باطل نه بلکې تاسو د الله برباد کی. دین سوارا ویل چې لکه د شری سره مباهله وکړ نه ده قسم په الله چې بچي بم برباد شي. عاقب په نامه کې یو مشر او شرحبیل په نامه وی یا رسول الله موږ لږ وخت راکا چې وخت واخص خپل مابین کې جدا شوې وینه مباهله کو نه ایمان راوړو د شی ورته چې تاسو موږ په باره کې قاضي او حاکم شو چې څه فیصله دی وکړه موږ سره منو. رسول الله لړاله وی یا رسول الله موږ مباهله نه کوو ایمان نه راوړو تاسو موږ حاکمې. رسول الله ورته زم حاکم شم وی او وی ایمان نه راوړې وینا وی مباهله نه کوي وینا وی جزیه در باندې لازم شو. ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې لګی چې دا جزیه په خپل د اسلام داخلي دوه لپاره یو سبب دی. ډیر شرطونه عمر سے په يهود باندې لازم کړیو یو به جزیه وا ټیکس قران کې الله ویل سو غیرون ذلیل وی وزره جوړه جامع براکوي کال کې زر جوړ د سفر په میش کې او زر جوړ شي د هغه درجه په میش کې اې دې سره او قیاس 15 راکوي چې تقریبا 30 درهم ته جوړیږي. بالکل صحیح ده ودا براکه وی او خو دوی ویلې ودا چې امانتدار سره موږ لراول چې موږ غلط تسلیم کو. رسول الله وی زبدل امانتدار سره درکم هر صحابي سر پورته کوي چې اوس ما باندې غاګو کې دا ټول امانتدار خلک و. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي و ما مخکې مشرین نه غوښته ځکه ما چې دا څومره مشران دوران دي خو دې خبره نه مې ورسره ارمان وکړي چې والله مشترکم امانتدار خلک شته. سار چې شو رسول الله ویل چې ابو عبیده ابن جراح چرته دی ودا مې در وټاکلو ټول امانتدار خدای ول انتخاب کی. بعضی انسان کې الله یو صفات غالب کړي لکه ابو بکر کی صداقت عمر کی فاروقیت عثمان کی حیا په علي کی قضاوت په معاذ ابن جبل کی علم او په دې انسان کې د امانت مسله هغه به بیا ورته به نور وفتونه ورته د خلکو به ایمان راوړو. د خالد په وخت کې بني عوف ابن حارثه من نجران دو ایمان راوړو. عاقب به ایمان راوړو سید ایمان راوړو د ټولو راوړو خو مولا صاحب کې ایمان راوړو. ابو حارثه ابن علقمه ځکه مولا صاحب کې زړه ډیر پریمانه عوام نه دي عوام خلک دوی چې قرآن او سنت پیش کې د عوامو د دماغ ډیر صفا دي. الله رب عزت به ټکه ورته ایسه انابت ور پیدا کوي اسلام لا چې څنګه ورته ویل چې په حدیث کې دا راغلي قرآن کې دا راغلي په دې دین باندې ځان قربانول غواړي او مولا صاحب کې نه دی دغه نو ډیر زده او عنایت د باندې چې د الله فضل او رحم کرم ونشي دا قطن د خپل زنده اوړي دا صاحب مولا صاحب شو هغه د شي بیمانه غي دنیا الله ولېګلو شاګه چې زده نو خپل تاوان وکي. دي کې او شاعر کعب ابن زهير ابن ابي سلمہ در رسول الله له کنځري په شیرونو کې وکړي چې سخت شو کړي ور باندې راتنګ شو دا وتښتیدو. ورور یو بوجیر ابن زهير ورور اسلام راوړه قسم په الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د فوجین دي ګورته مجاهدین دي نشه بچ کړي وې زه مړ تاسو محمد نه یریږي زه خو ته نه یریږم خو الله رب عزت په کړه راتنګ ولا
د شپې دغه پسله کې دا خبره پرې وته چې ایمان کې کامیابی ده مدینه منورې لراغه د بنی جوهینا یو ځوانو یو خاندانو یو سړیو دغه سره شپه وکړه په دې ځل کې ایمان راغی سبي چې کله مونږ وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله د شورانه کې الله شورته پلاس کې ورکه وزت علی خبره کوم یا رسول الله هغه وڅ وای وکسما زتا بالفرج والتقدير كعب ابن زهير راولم او تعالی وی چې ما ایمان راوړې ته به معاف کی رسول الله ورته وی او زې معاف کوم و اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه كعب ابن زهير ز په خپل ایم دلته وانصاری صحابي واغه تورې تی کې راوي شو شړق ورکه چې بشراجي کړ چې دا سوچ نه د خدای رسول الله خو له کنجري کړی دي رسول الله ورته چې ما دا ډیر توبه استون کې موږ لراغله دي موږ د الله د رضا لپاره معاف کړی دي چې کله انسان توبه وي سبب به د الله د رضا لپاره دغه سره بخنه کوي او توبه موږ دا ویلی و زړه کې مانتیا په خپل باندې استغفار د الله لپاره ګناه پر خودل او د الله حق الله لور کول او د ګناه په ضرر باندې علم ډیر زر توبه استل د مخلوق حق مخلوق لور کول د زیات ګناه نه هجرت نیکان ملګری انتخاب او قبل الغرغره او زمو به په نیکی کې استعمالي دي شاعر چې به رسول الله ډیر توصیف وکړو د مهاجر مو کې خو انصار له دې التفاتونه کې انصار غوسه شو چې موږ لري څنګه ونه ویلې سبای اغولم به ډیر نشه قصیده ویلې چې انصار غوره خلک دي که څوک غواړي چې موږ خلک شو نو په انصار کې د ور داخل شي د دې پلاران هم خلک او دیم خلک دي ځکه محمد رسول الله له زی او زمينه برابر کړي دا حقیقت دی امامنا وسيدنا امام بخاري رحمه الله عليه فرمایي باب حب الانصار من الايمان چې کوم سره د انصار سره ایمان ساتي بده کې ایمان دی چې د انصار سره ورانه ساتي بده کې بیمانی ده انصار ټول صحابه سره به اسمه مینه محبتي دا پېکه چې وشوه اتمه پېکه دا چې وفد پکې راغی وفد د ثقيف دوی مشر راولګو عبد یالل هغه ولې ځخونه لازم ایوازي وی عروه ابن مسعود الثقفي راغلی موږ له دین راوړ او تاسو ایسه په اعظم باندې هغه شهید کما سره ملګری لګي تقریبا 12 کسان سره ولېګل توجه رسول الله علیه ویلي وی موږ اسلام راوړو په شرطونه وی وی موږ به زنا کوو ځکه دا زناکار خلک وو رسول الله وی اسلام او زنا وی موږ به شراب سکونو رسول الله وی اسلام او شراب وی موږ به سود کوو رسول الله وی سود او اسلام وېزنه موږ به چې کوو چې منځونه بنه کوو رسول الله وی چې نه منځو اسلام د منځ خوشت حیثیت دي چې کوم سره منځ نه کې خو د ایمان نه خلاصي خره وېزمن د الله ته دا من بودا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اسلام خو دې لپاره راغلی چې بوتان ونړي دا تاسو وایي خودی بسار راتله مازیګر پر بناسو خبره مبره نه کول اخر دې لقانه شو چې سیدا دا ارڅ موږ منوس موږ د بوت مونړه خو تاسو به نه رسول الله وی سیدا یوالک پکې عثمان ابن ابي العاص وړي کې بچو خډیر وکړ سړیو یو ورځ د رسول الله سره ملاقات وشو څنګه راغی دوی د بار وخان لکینه ولیو وی بچو دې لګورا نږدې نه را پرې خو چې څنګه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب ویل یا رسول الله مال خو دعا وکړه چې الله مال علم راکړي رسول الله جوړ درشه وکړه چې اوه هو دا څومره وکړ سړی دی دویم انسان په دین د اسلام کې کله فقيه جوړیږي کله په قرآن او سنت کې الله موږ مهارت راکړي د ابو هرره شه بارک موږ ویلو اته شرطونه تقوا ځان کې پیدا کول یو د خلکو سره زیات تعلق نه ساتل دوا قوت د حافظي دري قوت د ایمان سلور نور د زړه پنځه نور د عمل شپږ دین کې بصیرت و اهتمام د دین اته کار چې د وکړو الله رب عزت به توکیر کی به پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا په دې باندې امام مقرر کې به ورته چې مؤذن ونسا خود شي مؤذن ونسا چې هغه په اذان باندې پیسې مې شیناخلي د باندې به پیرین کې نسه به رسول الله خو خلق راوړو دمه کو پیرین تی واته د عمر رضی الله عنه تر وخت پورې دا طيف علي چې کله به دا وفات شو نبی سفیان ابن عبد الله د اور باندې مقرر کې چې ابو عمرو دا غنمو یا ابو عمر پنځه حدیث ټول نقل دي صاحب د مشکات روایت تراوړي دي یو په جلد اول کې بل په جلد ثاني کې دوی قوم لراله قوم لچرانو قوم ورته وی چې سویل وی ولا موږ سره خو شرطونه ونه منل یو دم په داس مکه سمکه ولګي دی مړ دي محمد سره موږ جګړه کوو دا بچا وخت نه دی دریو ورځې پورې دا خبره خو دې خوش اخري ویلې رونه د ارڅنه تیرو ټول شرطونه وسره ومنه خو ایمان راوړي قسم په الله چې ایمان او اسلام کې زمون ګټه ده کې تبعی ده او دا حقیقت دی ویمنګه سره خبره منلې ده چې بود بمنګ نه وې تاسو ونړو مغیره رضی الله په شوله ګدا رسول الله ناشنا ملګریو دشه تکړه سړیو چې رسول الله ګاردو ټول بدن په صغرو باندې پټ کړو شرک د دوسترګي او ابن مسعود رسول الله دی ګری له یوځه کې لاس ورړو په دې موټي باندې ویل کړه ګندل اسلی ا درس باندې مالک وجلی ودات سو دی وداري وراره دی غسانی بادشاہ خو ورغلی ونه چپړوسی مبلوسی ځای ته وکړه هغه لډیره تحفه ورکړه دا مغیره سبي شاهین طبيعت سره واغه جدا کینې شو صرف لاس وسره ملاو کی بادشاہ ویل زه به تعالی شي گزار درکوم
ټول ډېری قیمتي تحفه ورکړې دلې ادنا ورکړه د زړه کې دی ملګر لواچو لدی وخت ایمان نو راوړي دی ونه لاندې ټول سمره ستوري به سره واخله د ډېر لسوړه کسان یو وشل رسول الله صلی الله علیه و ایمان راوړي دا مال مې راوړي ایمان دی قبول دی خو مال بیرته وېسه او دومره چالاکه سړیو چې کله په یو کار کې څلور دروازې و دا بچا معاشره کړو د څلور دروازو کې به ګارد او پوجن ودرولي مغیره سره په یو لار باندې وته خو لیکن چاله معلومات نه کیدو خوشتبه موډیره مغیره سره ور تشکیل کې قطعه ورکړه د مجاهدینو ودا ونړه مغیره سره د ملګرو لوي لوي یو غب جوړوم دلته ملګری به خندول مجلس کې خو تاسو به وېوسې دی بني ثقيف پورې وخاندي وی چې کله ورغه اول گزارش کوي بسم الله الله اکبر ګړس ورکې دی بوتلا چې دویم گزار ورکې نو ځان روغ ورزو پیرانی پسان را وسو چې جوړ کړي کله لا سونه وي کله پکې وي ها هو جوړ کړه مشرکان ګر چا پیره ولاړو کنه به برباد چې تعالی موږ نه وی چې موږ دی بابا له ګوتې مو وراوړه ټکرې درکې ایست مغیره رضی الله عنه خاندل داسې په خندا باندې ورته راغی دا شي کولې چې ما تاسو سره غب شپ جوړول د خیر او د شر والا چې خلکو له خیر ورکه او شرونه ورکه او د عزت ورکول ولا عزت هغه هیڅوک نه دی مګر واسه د چانه رب العالمین نه خزانه مزانی به هغه ټول لاړو د دې وخیسته مجاهدینو باندې تقسیم کړی د عروه ابن مسعود الثقفي بجیله ورکړي ځکه هغه پلار چي شوی او دا غنیمت کې راوړي د اگر کده غیر الله په نامه باندې خودري خو مجاهد د عمل حلال دی لسمه په کدا وشو یو بل وفد راغی وفد الصدا چې پاغي کې مشر زید ابن حارث ډیرو خیر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین برابر کړي چې په دې قوم باندې عملیات وکړي دا په منډه باندې راغی رسول الله علیه وسلم چې موږ ایمان راوړو خو مجاهدین ته په موږ نه راځي وی سیدا قوم له قسم په الله چې رسول الله مجاهدین در پسې راځي نو تقریبا 12 کسان ایمان راوړو به په حجۃ الوداع کې 100 کسان ایمان راوړو دا رسول الله مؤذن مو ابو هريره صاحب عبد الله ابن مسعود سعد القرظ بلال صاحب محذوره صاحب او زید ابن حارث دا رسول الله مؤذنین وو یو لسمه په کدا وشو چې یمن والا ایمان راوړو شام والا راوړو نجران والا راوړو رسول الله به الته ورته یو امام مقرر کې دغه طریقه دا و چې قران به بیانو امیر بمو به باغره به بل ورغه تر دې پورې چې یمن له ابو موسی اشعری او معاذ بن جبل تشکیل کو ورته ویل اسانتیا کوي سختی مکوي اسانتیا په قصتلو کې په تعلیم کې په اخلاق کې په ورکړه کې اختلاف خو ما به کې مو جوړوي دا دبه ختم شي او رسول الله شکل معاذ بن جبل تشکیلولو پاس پوک باندې هغه کې نو پیغمبر اعلان روان دی هغه یا رسول الله ذکر تکېګم وینا ډیره توشي ورته وکړه به ورته ویل معاذ زما سره ډیره مینه ده هغه یا رسول الله زما سره ډیره مینه ده وته چې روان کار لازم ما په قبر به تیریږي زب دنیا کې نو سخت وژړل معاذ دومره وژړل چې پیغمبر علی السلام ټینګ نشو د خپل مخې د معاذ نه واړ ویل یا معاذ چې کوم سړی په مدینه منوره کې خوشي تقوا پکې هغه مال نږدې دی یا د دنیا په بل کونج کې لیکن کې سړی په مدینه کې وځي کې تقوا پکې نظم پیسه تقوا څنګه پیدا کړ روان کړ به یقیني وفات شو یو ورځ به ابو موسی شریف د سره یوځي شو د ابو موسی شریف د خوا کې وسړی چې په زنجیرانو تړلې ودا څوک دی ودا مرتد او هو رسول الله له کنزل کړي مرتد دی وجنه نه قسم په الله چې د اسبه کته نشم چې دا تاسو وجلې نه اغه سر قلم کې برکت شو ورو رښمن دي څنګه لري وېزه د ورځې پیسې کوم د شپې ټوله شپه الله ولاړو مې دا خو ډیره ګرانه تمامې کی د شپې خوبم کوا زه د ورځې پیسې کوم نو شپه به ودو مو به دغه درې مې شکل او چت شمو به آرام کوم ځکه چې ټوله شپه سړی ولاړی سبي به خبرو په سړی باندې ډیره بد اثر کوي او یعنی مطلب قیام الليل کوي چې کم سړی قیام الليل کې اغلب الله کومه کم را لیکي دغه اسباب منګ ویلو قیلوله کول د سورې کهف ورسنه ایتونه ویل وختي و د کېدل ګنا نه ځان ساتل مؤمنانو سره کینه نه ساتل زیات خوراک نه کول د قران او سنت مبارک د الله نو دعاګانې وختل د اخرت سوچ زیات جمانه ځان ساتل په ځان باندې مالی ټیکسونه وغیرہ دا داخله ول لازم اول دا دوړ صحابه چې کله ورول کله په موسی شریعه هغه سړی او عمر شه ورته ویل ته قران وای الله په طرف باندې ملک شوق کې راواله د دین ورسته دولسمه په کې پیدا وشو چې حجۃ الوداع رسول الله اخره او د خدای پامانه حج دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام له یو لک سلويک زره مجاهدین راجمع شو سی ورته ویلي امت مسلمه کوم دین پری خو دو کوم عجایبات بیان شو هغه به ان شاء الله روان چرشه ورځ باندې ژوند باقی به بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.